السلام علیکم ملګرو د الله د کور نه راوتم او باب عبدالعزیز چې ورته وایي هغې ته مخامخ دا یو ډېر لوی عمارت دی چې دې باندې لیکلي دي وقف الملک عبدالعزیز للحرمین الشریفین للحرم شریف که نه دا ګورې دا تاسو خدای خبر څو چې ته بلډینګ دی دا ماته پته نه لګېږي تاسو څه خیمه او دا سعودي شي خاندان چې دی نو دا بلډینګ یوازې دا بلډینګ نه دې سره تاسو نور هم ښیم چې دا یو قسم له هوټلې دي په دې کې خلک راځي پاتې کېږي اوسېږي پکې خو د دې چې څومره آمدن دی د دې چې څومره ګټه راځي نو دا په حرم شریف باندې خرج کېږي دا جی دغه یو سره بل عمارت دی دا ټول د دې شاهي خاندان دی جوړ کړي دي د دې ملکیت دی او دی وقف کړي دي حرم شریف ته دا داسې تاسو ګورئ دغه مخامخ دغه عمارتونه دغه بلډینګونه دا ټول وقف املاک دي او د دې آمدن چې راځي نو دا حرم شریف ته راځي دا د شاه فهد بن عبدالعزیز کور دی خو دا کور چې دی نو په دې کې هغه پخپله نه اوسېږي په دې کې دا هم وقف دی حرم شریف ته وقف دی د دې په دې کې چې خصوصا کله د بهر ملکونو د مسلمان ملکونو نمایندگان راشي سربراهان راشي نو بیا په دې کې پاتې کېږي دا هم وقف دی دا څومره چې تاسو ته ښکاري نو دې ته وقف املاک وایي او دا د شاهي خاندان چې دی نو دا وقف کړي دي تاسو ګورئ حرم شریف ته د دې دا څومره پیسې چې راځي څومره آمدن چې راځي نو په هغې باندې دغلته لیکلي دي چې دا حرم شریف ته وقف دي نو په دې کې هوټل هم دي او ظاهره خبره ده چې د خانه کعبې باب عبدالعزیز نه راوځي او مخامخ هوټل وي او ستا څوک نه وي او په یو څو سکنډو کې ته خانه کعبې ته راسي یا د خپل هوټل نه تا ته خانه کعبه ښکاري نو د هغې به کرایه هم لږه سیوا وي که نه نو دغه د الله کور دی چې زه تمه لرم چې هغه ملګري به نیوکې نه کوي چې یا خو د موسیقۍ او د فلمونو خبرې کولې یا نو چې زه د الله پاک دې کور ته راوستم که نه هلته چې ما سره څوک ملو شي او هغه د کوم هنر سره اړونده وي نو زه د هغو سره بیا مرکې وکړم خو چونکې زه الله پاک ته مې زاري کړې وه او خلکو ملګرو راله سوالونه کړي وو ډېرو ملګرو زما به یو سوال یو التجا وه چې کوم ملګري به عمرې له راتله نو ما بس ماته یو دعا وکړئ چې ما خدای پاک خپل کور ته وبلي نن هغه موقع راله چې پرون په 20 تاریخ مونږ راغلو دلته اختر او زمونږ اخري روژه وه زمونږ هم نیمه روژه وه خو بیا دلته اختر نو مونږ روژه ماته کړه دا باب عبدالعزیز دی او دا ماته یادېږي مونږ چې کله په سعودي عرب کې یا څونه عمرې مونږ کړي دي یا حج ته به راتلو نو زه به په دې باب عبدالعزیز دا به زمونږ چې کوم دی نو یو شناختو ملګرو ته به مو وي که یو بل نه بیل را بیل شو نو باب عبدالعزیز نه بهر کښېنئ دغلته به میلاویږو نو دا همغه پخوانی دروازه ده دغه دنګې منارې دي تاسو ګورئ تمه لرمه چې زما نورې ویډیوګانې څنګه تاسې خوښوئ که نه داسې به دا هم خوښوئ او ما به په ښو کمنټونو لمانځئ زما غرض دا نه دی چې زه تاسو ته دا وښیم چې ګینې زه عمرې له راغلم دا خو یو د الله حق ته یو عبادت دی چې زه کوم خو زما بنیادي غرض دا دی چې زه تاسو ته د دې پاکو ځایونو د دې نندارې هم در باندې وکړم څنګه چې تاسو ته ګورئ دا د دې عمارت د تاسو ګورئ بره پکې یو ګړی لګېدلې ده او الله اکبر پې لیکلي دي دا عمارتونه خدای خبر څو چېرته دي ما شمارلې نه دي خو دا وقف املاک دي او وقف عبدالعزیز ملک عبدالعزیز یعنې د هغه وخت کې بادشاه او دا د هغه خاندان د طرفه بیت الله شریف ته وقف دي ډېر یو زبردست انتظام دی په خانه کعبه کې ځای په ځای د زمزم او د اوبو سبیلونه لګېدلي دي ورسره ښایسته پاک ښکلي ګیلاسونه لګېدلي دي دغه شان چې په د یخې هوا دغه مشینونه لګېدلي دي ستا به ګرمي ونشي بېګا زمونږ ساړه شوی و دومره زما د خپې یخې دي په دې دغه باندې د صحیح چې مونږ کوله سایي په صفا مروه کې نو تاسو یقین وکړئ زما د خپې یخې دي ډېر خلک پکې چپلې مشي چې چپلې پاکې وي نو مما نه خو نشته خو لکه هسې مونږ له خو خوند نه راکوي مونږ خو اجامیان یو زمونږ مینه خو لا بل شان ده که نه نو دغه د خانه کعبې دروازه ده د دې ته چې ګوري ثواب به مو کېږي
تمه لرم چې ما به په دعاګانو کې یاد ساتئ او زه به انشاءالله دلته روزانه راځم. اوس مې په حرم شریف کې د ټولو ملګرو دپاره د ټولو مینوالو دپاره ډېرې دعاګانې د الله نه وغوښتې. تاسو ما ته دعاګانې کوئ، زه به تاسو ته دعاګانې کوم. دا مونږ وایي چې نن به خلک ډېر دي، سبا به کم شي، خو چې سبا راشي د هغې نه زیات دي. دا د الله کرم دی او خصوصي کرم په هغه چا وي چې هغه خپل کور ته راوبلي. تاسو ټول دی الله پاک د خپل کور ته د پاک کور ته راوبلي. دا هغه ځای دی چې مونږ به د خپلو ګناهونو نه لاس په سر کېږو، د الله نه به د بخښنې تمه کوو. یو کیفیت په سړي باندې راتاري شي، راخور شي چې کله د الله کور وویني. تاسو ټول د خدای پاک سره زما بیا راولي. د الله په امان.